بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې به ان شاء الله تاسو ته موږ دا ښیو چې څنګه سړی د خپل ګوګل اکاونټ جوړولی شي. ګوګل اکاونټ څه ته وایي؟ ګوګل اکاونټ چې کله د انسان جوړ وي نو بیا هغه پلی سټور ته ننوتی شي، هغه په یوټیوب کې ویډیو ډاونلوډ کولی شي، لایک کولی شي، ساین ان کیدی شي. همدغه شانته د دې سره نور چې کوم د ګوګل پروسیسینګ دی هغه ټولې طریقې پکې کولی شي. جیمیل چاته میل لیږي، میل را دغه کېږي، نو دغه ټولې طریقې به ان شاء الله په دې کې تاسو ته ښودلی شي. نو څنګه به کولی شو چې موږ اول د ځل دپاره خپل جیمیل آی ډي جوړه کړو، جیمیل اکاونټ جوړ کړو. نو کله چې موږ د جیمیل اکاونټ جوړو یا یوټیوب او پلی سټور زموږ کار وکړي، نو اول به موږ راشو د ګوګل آیکن ته. د ګوګل آیکن باندې به موږ پریس کړو. کله چې موږ دا ګوګل آیکن پریس کړو نو ته موږ ګوګل پیج موږ سره کولاو شي. کله چې موږ ګوګل پیج ته راشو نو دلته چې راشئ اول چې ګوګل اکاونټ جوړو دې ځای ته به راشو. ما دا بټن ووهل، دلته زما څون کې مخکې نه د ګوګل اکاونټ شته دی او کولاو دی، پوه شوې. تاسو به وینم چې حبیب الرحمن سهیل په نوم باندې دی او د چینل نوم هم سکول آف تاټس دی. دا کوم چینل دی تاسو موږ خبرې کوو، دغه چینل سکول آف تاټس 22. نو دلته تیار الریډي کولاو دی. نو زه غواړم چې یو بل نوی اکاونټ جوړ کړم. دې اپشن دا بټن ما ووهل، ته راغلی ډېر مخکې چې کوم اکاونټونه زما کولاو شوي هغه اکاونټونه ما ته وښوده، خو د دې سره هلته ما ته ګوره ایډ اکاونټ، مینیج اکاونټ. موږ به راځو چې دا ایډ اکاونټ. کله چې موږ ایډ اکاونټ کوو نو دلته څه پروسس دغه طریقه کار راغلی مخې ته. بیا ستا نه بل کوم چې پیټرن ته موبایل ته ورکړی هغه پیټرن به ستا نه دوباره غواړي چې دا موبایل رښتیا هم ستا دی که نه د بل چا موبایل دې نه راغیستی. دا پروسیسینګ د لږ ټیم دپاره بېرته هغه دی کېږي، ختمېږي. اوس چې کوم دی ګوګل ساین ان، ګوګل ساین ان وید یور ګوګل اکاونټ. د ګوګل اکاونټ سره د ګوګل ته ننوتی شي. دلته ایمیل اور فون، ایمیل به ته ورکړي، جیمیل چې کومه آی ډي ده، او یا به څه د موبایل نمبر. خو دلته اوس چې کوم دی ګوره فارګاټ ایمیل اپشن هم شته، مطلب ستا نه د ایمیل ستا نه ورک شوی نو څنګه یې پیدا کړې. خو موږ د ګوګل اکاونټ جوړول کریټینګ دپاره کار کوو، نو ګوګل کریټ اکاونټ، دا دی کریټ اکاونټ، کریټ اکاونټ اپشن موږ کلیک کوو. دلته وایي فار مای سیلف، د ځان دپاره جوړې کو، ټو منیج فار بزنس، د خپل بزنس دپاره. مطلب دکانداران یې خپل اکاونټونه جوړوي، د خلکو له اکاونټونه جوړوي، 200 300 400 روپۍ دې اخلي. نو کو ته چېرته کاروبار پې کول غواړې هم ته بیا به دغلته ویې چې ټو منیج مای بزنس، او کو ځان دپاره جوړوي نو فار مای سیلف. نو زه وایم چې فار ټو منیج فار مای بزنس، دا ما کلیک کو. دا چې کله ما کلیک کو نو اول زما نه غواړي نوم رانه غواړي، ګوره فرست نیم ان لاست نیم. دا جوړوم د فضل الرحمن په نوم باندې، ګورئ داسې خوا ته دغه لیکوم فضل الرحمن، رحمان په لاست نیم کې لیکم. چې کله دا ما ولیکو نو بیا به څه وکړم، نیکسټ به کلیک کړم. چې کله دا ما نیکسټ کلیک کړو نو دلته ماته یو بل نوی پیج کولاو شو. پیج کې څه لیکل؟ بیزیک انفارمیشن، کوم چې ستا معلومات دي هغه ستا نه غواړي، ستا ټوله ډیټا ستا نه دلته غواړي. انټر یور برث ډے ان جنډر، دلته خپل ډیټ اف برث ستا نه غواړي. نو ډیټ اف برث کې اول چې دی موږ سره منت دی، څومره میاشت کې پیدا شوی. دا مارچ دی، مارچ کې پیدا شوی دی. بیا فرست ډیټ دی د مارچ، فرست مې ولیکو. یر څو دی؟ یر 2006 دی، صحیح ده. نو دې نه چې لاندې راشم ته ماته جنډر اپشن دی. جنډر معنی چې کم جنس والا سړی ښځه شی دا ټول ادا کېږي. فیمیل میل ریدر ناٹ سی کسټم شی چې دا کې، نو دلته موږ میل کلیک کوو. میل مې کلیک کوو، خپله ډیټا مې انټر کړه. نو اوس به نیکسټ بټن ووهم. نیکسټ چې ما کله ووهم نو دلته ګوره ماته دغه اپشن راکړې چې په کومه طریقه باندې ته اکاونټ جوړول غواړې. فضلور دغه دا به ستا یوزر نیم وي، صحیح ده که نه؟ یوزر نیم تا لپاره چې کوي، مطلب دا یوزر نیم الریډي ستا لپاره د ګوګل کریټ کړي دي. که ته دغه غواړې، صحیح ده که نه نوی غواړې، نو بس دې ته راشه کریټ یور اون جیمیل ایډرس. نو ما دغه کلیک کو، صحیح ده، کریټ جیمیل ایډرس. نو دلته بیا دغه ولیکي چې کوم څه غواړئ که نه خپل ته ولیکي. لکه مطلب زه لیکم فضل الرحمن
دلته به سپیس میسج هم نه ورکوو. صحیح ده که نه؟ ټول به یو ځل باندې لیکو. رحمان فضل الرحمن 312. دا یو کوډ دی چې کله موږ دا ورکړو نو بیا زموږ لکه مطلب فضل الرحمن باندې ډېر اکاونټونه جوړ شي نو ګوګل خو نشي کولی تا له نور جوړ کړي. نو دې لپاره موږ نمبر ورکوو دې لپاره چې دا جیمیل اکاونټ مخکې ته لاړ شي او څه مشکل پکې را نشي جوړولو کې. نو اوس بیا نیکسټ کوي. چې نیکسټ کوي نو بیا دا ماته وایي چې ورته وایي ګوره that user name is taken try again. دا شته دی مخکې نه. صحیح ده که نه؟ نو اوس بل ورکوم وله ګورئ تاسې فضل الرحمن خان دلته ورکړم نمبر مې بدل کو 35 مې کو اوس یې کلیک کوم. اوس ما سره وشو. اوس به دلته مانه څه غواړي؟ پاسورډ غواړي. پاسورډ ورکوو. پاسورډ د څه شی پاسورډ چې کوم چاته اسان وي همغه پاسورډ خو څومره ستا پاسورډ سترانګ وي هغونه به ستا کار مخې ته ښه روان وي. صحیح ده که نه؟ او که پاسورډ یې اسان ورکړي نو بیا ستا ایمیل د جیمیل آی ډي چې کوم دا ستا هر څه دا هیک کیدی شي. دې وجې اوس زه دې له پاسورډ ورکوم. دا کنفرم پاسورډ دوباره بیا ورکوو. صحیح ده که نه؟ دا ګورم چې فرق پکې نه وي. دواړه زما یو شانته دي. نو اوس به زه څه کوم بیا نیکسټ کلیک کوم. دلته زموږ نه فون نمبر غواړي. په دې کې چې کوم دی ګوره کنټري زموږ کنټري الریډي سلیکټډ ده پاکستان. موږ پاکستان کې اوسېږو نو پاکستان راغلی. صحیح ده که نه؟ یعنې د هغې کوډ هر څه دا کېږي. که چېرته څوک د بل ملک د بل ځای د افغانستان فرض کړه بل ځای نو هغه کلیک کولی شي. او موږ پاکستان یاستو نو پاکستان کې اوسېږو دغه الریډي دغه دی. اوس به د موبایل نمبر ورکړي چې کوم موبایل باندې ته د کوم نمبر باندې ته دا آی ډي جوړول غواړي. ځکه دې ته اوس ویریفیکیشن کوډ راځي که نه؟ نو د هغې دپاره زه چې کوم نمبر باندې جوړوم 0348 93 61 188 0348 93 61 188 په دې جوړوم. نو دا باندې چې ما کله جوړ کړله yes I am. اوس د نیکسټ وم. انټر د کوډ. اوس دغه نمبر ته کپنی کوډ لیږي نو هغه کوډ به ته دلته ورکوې بیا. کوډ اوس صبر کوئ که یو ټایم لګي میسج ما ته رالی. اوس هغه میسج کوډ زه ګورم چې څنګه دی. کوډ اوس دغه دی زه یې لیکم 2 7 3 7 5 7 2 7 3 7 5 7 27 37 57. ما دا میسج راولیکو چې دا ستا د ګوګل کوډ دی. نو دا کوډ ما دلته ورکو انټر کو او اوس مې پې کلیک کو. ګوګل ما ته وایي ریویو یور اکاؤنٹ انفارمیشن یو کین یوز دس جیمیل ایډرس اور موبایل نمبر ټو ساین ان لیټر. صحیح ده؟ دا زما جوړ شو فضل الرحمن په نوم باندې دغه د ګوګل اکاؤنټ زما جوړ شو. ریکوري موبایل نمبر دا دی. صحیح ده که نه؟ اوس بیا زه نیکسټ کوم. ښه پرایویسي اینډ ټرمز دا د ګوګل چې کوم قوانین دي پوه شو د هغې موافق تا ته وایي چې دا شروط به راسه منې که نه دې سه اګري که نه اګري. نو زه وایم چې یس آی ایم اګري آپشن ما کلیک کو. ښه دا کوم ټایم چې اوس ګورئ ما اکاؤنټ جوړېږي یا د پروسیسنګ کې دی پینډینګ کې روان دی بیکار روان دی. اوس چې کوم دی ګوره زما اکاؤنټ هر څه جوړ شو دا وایي به زه به سکیپ کړي ایکسټرا انفارمیشن دا به سکیپ کړي. نو ګوره دلته رالم زما اکاؤنټ جوړ شوی به الریډي. ښه نو زما اکاؤنټ چې کوم دی دغه جوړ شو. اوس به زه دغه اکاؤنټ بېرته ایډ کړم دلته. ګورئ پیټرن رالی همدغه شانته دغه اکاؤنټ چې کوم دی دا اوس زما هغه اپشن روان دی. صحیح ده که نه؟ دا یو سیکنډ غواړي دا دلته به ویټ وکړو. اوس به بېرته هغه ایمیل ورکو او دلته به څه ورکو ایمیل ما څه ورکړی و
فضل الرحمن. رحمن خان سين تیسو کا څه ها فضل الرحمن خان او 3500 بیا سپیس به نه ورکوو صحیح ده سپیس معنا غلطۍ کوئ دا به دغه ای غواړي ښه کله چې دغه ای راکړي بیا به چې وکړي جیمیل ډاټ کم فضل الرحمن ښه نو دغه ما دغه دی ولیکو چې فضل الرحمن خان 35 دغه ای دی او بیا جیمیل بیا ډاټ کم صحیح ده نو اوس څه کوم دا نیکسټ کوم ښه دلته څه ځای کې زما نه غلطي شوې چېرته سپیلنګ کې یا څه مسله ده یا څه مسله ده نه ته دا ګورم دا چې فضل الرحمن خان 35 ګورم الرحمن خان 35 جیمیل ډاټ کام دا میسج ما ته راغلی د هغې ونه طرفه چې دا ستا اکاونټ جوړ شو دغه اکاونټ دغه اکاونټ چې کوم دغه نوم دی دا زه بېرته همدغه ځای کې ورکوم ښه نو دغه ما ورکړو زما اکاونټ دا دی کولاو شو ګوره فضلالرحمن خان 35 جیمیل ډاټ کام صحیح ده دغه ما اکاونټ کولاو شو اوس چې زه چېرته هم ځم ګوره دا دغه باندې زما د اکاونټ کولاو شو نو په دې طریقه باندې موږ خپل جیمیل اکاونټ جوړولی شو صحیح ده دغه د جیمیل نه ماته دا دی ګورئ جیمیل نه میل وشو دا هغه د سکولاویږي دا میل دا دی هاي فضل الرحمن صحیح ده که نه ویلکم ټو ګوګل نو زما اکاونټ چې کوم دی کریټ شو جوړ شو په دې طریقه باندې کولی شو چې موږ تاسو ټول خپل ګوګل اکاونټونه جوړ کړو بیا دغه اکاونټ ستانه مطلب چې په هر ځای کې ستانه غواړي دا هلته ته ورکولی شي لکه فرض کړه پلی سټور خو زما الرډي اوپن دی خو بیا هم که چېرته ساین د دې ځای نه بس دا ساین اوټ کېږي صحیح ده په دغه نوم باندې زما مخکینی جوړ دی نو اوس دې نه کولی شم دغه دویم نوم باندې چې کوم د فضلالرحمن په نوم باندې دی په دې باندې ګوره خپل جیمیل اکاونټ دا دی بس زما دغه ګوګل پلی سټور په دې نوم باندې کولاو شو فضلالرحمن باندې صحیح ده که نه همدغه شانته که چېرته فرض که نه وي نو ته به دغه اکاونټ د اکاونټ چې کوم دا لاندې دی فضلالرحمن نه دا لاندې فضلالرحمن خان 35 @gmail.com دا چې کوم دی که نه نو په دغه انټر کړې او بیا چې کوم تا پاسورډ ورکړی او پاسورډ به ورکړې نو ستا ایپ په مخې ته کولاو شو تاله بیا کار کوي نو ته بیا په دې پلی سټور دا ټول شي نه بیا ستا کار کوي او مخې ته به روانې صحیح ده خو که ویډیو درته باندې ښه لګېدلي او فایدهمنه وي نو زموږ دا ویډیو لایک او شیر کړئ او که د اوسه پورې کوم ملګرو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل دی سکول آف تھاټس 22 دې سبسکرایب کول مه هېروئ ضروري سبسکرایب کړئ دې نه چې راشئ دلته دا زموږ د یوټیوب چینل دی سکول آف تھاټس دې کې به انشاءالله تاسو ته ډېر انفارمیټیو ویډیوګانې میلاویږي او دغه ویډیوګانې به انشاءالله تاسو نور ځایونو کې هم پیدا اخیستلی شئ نو زموږ دا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ صحیح ده نورې به هم انشاءالله تاسو دې کې ښې ښې ویډیوګانې کتلی شئ والسلام علیکم